سلامونه ونی کې د ښوونځي د فیسونو جمع کولو لپاره یو ټریک درته ښیم. په دې ټریک کې که چېرته ستاسو ډېر فنکشنونه یا فورمولې نه وي نو دا تخنیک هم تاسو پرې کارولی شئ. نو دلته تاسو وګورئ چې دلته مختلف نومونه دي. علي د فرض مثال د عمل د میاشتې فیس ورکړی دی، بیا په بله میاشت کې هم د فرض مثال 400 ورکړی دی او داسې نور زده کوونکي دي چې مختلف فیسونه یې ورکړي دي. نو اوس موږ ته پکار دی چې د فیسونه راجمع کړو یا منظم یې کړو. نو د دې لپاره یو اسانه تخنیک دا دی چې موږ پیوټ ټیبل ور باندې وکاروو. تاسو دلته اوس وګورئ چې د هر کس نوم یې راخیستی دی او د هغې مربوطه پیسې جمع کړي دي. لکه علي دلته دی، همدا ډول نور نومونه دي په ښایسته په ترتیب سره دلته ورکړي دي. نو دلته څه کېږي چې هغه دا اوږد لیست چې دی دلته تکرار هر څه لیکل شوي دي هغه خلاصه کېږي او دلته یو شفاف بڼه غوره کوي. راځئ چې دا تخنیک زده کړو. نو زه راځم لومړی همدغه تخنیک دلته دوباره کارول تر څو ستاسو زده شي. را به شئ انزرټ ته او په انزرټ کې به دلته پیوټ ټیبل باندې کلیک وکړئ. پیوټ ټیبل ساحه ورته انتخاب کړئ چې د کومې ساحې نه تاسو غواړئ ډیټا راواخلئ یا یې هم منظم کړئ. نو راشئ دلته دا ساحه ورته مکمل انتخاب کړئ او که په همدې شیټ کې غواړئ یا په بل شیټ کې نو دلته دا ورته انتخاب کړئ. فور مثال زه ایگزیسټینګ په همدې شیټ کې غواړم چې مختصر شي. اوس چې دغه پیوټ ټیبل فیلډز ماته راغی نو دا ماته وایي چې کومې خانې ته غواړئ هغه په جدول کې راشي. نو زه به لومړی ورته نومونه وښیم چې نومونه دي او بیا میاشتنی فیس چې رسید شوی دی هغه به ویلیوز کومه او په کالم کې به صنف یا څانګې کومه او د فلټر برخې ته به نیټه راولم. دا ډېر اسانه سره هېڅ کوم فورمول ته اړتیا نشته. نو تاسو دلته وګورئ چې دلته ماته جدول جوړ شولو. د احمد محمود ټولو فیسونه دلته ماته جمع کړل چې فرض مثال د 2 میاشتې فیس ورکړی دی نو 800 کېږي. او که چېرته تاسو د اکسل نور پرمختللي فنکشنونه وکاروئ نو باوري یم چې تر دې به هم ښه سیستم جوړ کړئ. او که غواړئ چې په د اکسل 0 څخه تر پرمختللي پورې زده کړئ نو زما کورس دی. په هغه کورس کې تاسو کولی شئ داخله وکړئ، یو ځل داخله وکړئ، د ایمیل لاسرسی به ورته ولرئ. لایک او شیر مو هېر نه شي. ښې چارې.